درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان وایي انګور اډه کې 25 هغه موټر نیولي چې افغانستان څخه پاکستان ته نظامی او نور قیمتي توکي قاچاق کول. طالبان وایي پر ټولو پولو خپل نظارت په فوق‌العاده توګه لوړ کړی دی او قاچاق کوونکو سره کلک قانوني چلند کیږي. بلخوا د بحرین هیواد لخوا افغانستان سره شوې د شاوخوا 10 ټنه طبي او خوراکي توکو مرسته نن کابل ته رسیدلې ده. د دغې مرستې لومړنۍ جوپه نن د بحرین هیواد د استازي محمد العدوي له لوري د عامې روغتیا وزارت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي ته سپارل شوې ده. په دې جوپه کې طبي او خوراکي توکي او دغه راز د ماشومانو جامې او خیمې هم شامل دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې آلمان سره پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. نوموړي له ویلټ ام زونټینګ ورځپاڼې سره په مرکه کې زیاته کړې ده دوی له آلمان سره ټینګ اړیکې غواړي او دغه راز هیله لري چې دغه هیواد ورسره مالي مرستې وکړي. هغه ټینګار کړی چې آلمانیانو ته به تل په افغانستان کې ښه راغلاست وویل شي. مجاهد څرګنده کړې ده دوی د آلمان له حکومت او نورو هیوادونو څخه غواړي چې په بشري طبي خدماتو زراعت او تعلیمي ډګر کې ورسره مرستې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.